د سهیل تنګي د اوسیدونکو دغه روغتیايي مرکز کونړ د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې د ولټ په نامه د یوې نادولتي مؤسسې په همکارۍ فعالیت درلود. د دې سیمې اوسیدونکو په خبره 2 میاشتې کېږي چې د روغتون خدمات په ټپه ودرېدلي او له مسؤلینو یې د چارو د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. دغه کلینیک چې موږ له هغه د ولټ مؤسسې د خوا نه ډېر مریضان او ډېر مشکلونه زموږ اسان کېدل، ځکه چې موږ ته اول سرک هم نو اوس خو لا سرک لږ رانجې شي، موږ به زنانه په زنازو کې کته وړل او مشکل به مال کوو. اوس د لرو لرو ساحو نه ډېرو کلونو مریضان راځي، ولادت مریضان او کته دغه ته رسېدی نشي په لارو کې، دا ماشومان او دا تکلیف موږ ته پیدا کېږي. نو زموږ د امارت د خوا نه او دغه د خوا نه دا ارزو ده چې موږ ته بیرته دا کلینیک فعال شي، دا مشکل زموږ ساتي. دلته به هره میاشت کې 1500 مریضان موږ ته همدارنګه تر 10 پورې 15 پورې 16 پورې کم از کم 10 ولادتونه دلته ترسره کېدل او ډېر لرو لرو ساحو نه خلک راتله. نو تقریبا 15 کلي دې کلینیک ته مراجعه کوي، مریضان راځي. نو د ډېر سهولت سره مخامخ دغه 2 کاله وړ موسسې کو نوري موسسې الحمدلله په کونړ کې ډېر موسسات خدمات لري، کاره موسسې تر څو چې د ولس د مشکلات حل شي او دا کلینیک بیا فعال شي. بل پلو د سهیل تنګي د روغتي مرکز په تړاو کونړ د عامې روغتیا مسؤلین د همدغه کلینیک په ګډون د څو نورو روغتیايي مرکزونو د چارو د پیل ډاډ ورکوي. نو هغه پروژه چې د زون په سطح باندې پلې کېدله په 4 ولایتو کې د کلینیکونو د پروژې وخت پوره شوی، په دغه اساس باندې د کلینیک خدمات فعلا لپاره بندي. البته ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په ډېر نږدې وخت کې د سهیل تنګي ترڅنګ د نورګل ولسوالۍ په بعضې نورو ساحې دي چې د هغې اسسمنټ او سروې موږ کړې ده، په ډېر نږدې راتلونکو کې به په دغه ساحو کې زموږ خدمات دوباره بیا پیل شي، البته د نورو مؤسساتو د خوا نه. د یادونې ده په دې وروستیو کې د غرنیو درو اوسیدونکو ته د اوارو سیمو په پرتله د مسؤلینو پاملرنه ډیره شوې او لامل دا دی چې د تیر نظام پر مهال خونړیو جګړو دغه ډول غرنیو درو ته د ټولو پرمختګونو مخه ډب کړې وه.